دوستانو خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ. نن به موږ په آی ډي کارت باندې به وغږېږو چې څنګه کولی شو د پوهنتون دپاره یا هم د انسټیټوت دپاره یا هم د یو شخصي مکتب لپاره آی ډي کارت جوړ کړو. دلته ما په ډېر ساده شکل سره لیکلی دی او غواړم تاسو ته تشریح کړم. اول دا چې دلته اول راځو لیاوټ ته راځو. لیاوټ چې کله رالو په لیاوټ کې مارجن ته راځو. مارجن کې نارو انتخابوو، د هغه انتخابوو. کله چې مو دا انتخاب کړو وروسته راځو سایز ته. په سایز کې دلته په مور اپشن باندې کلیک کوو 3/4 او 2/2 باندې دغه اندازه ورته انتخابوو. کله چې مو دا ورته انتخاب کړله وروسته راځو هوم ته. په هوم کې شیپ ته راځو، یو شکل یا شیپ راخلو. انزرټ ته وښیو، انزرټ ته راځو. په انزرټ کې دغه شیپ راخلو، دا دلته پرېږدو. د دغه نقطو د لارې دلته کنټرولوو. وروسته هغه کوم مکتب یا پوهنتون لوګو راخلو دلته یې پرېږدو. وروسته دلته ورته لیکو چې مثال سکول آی ډي کارت یا دا یو عنوان ورکوئ او دلته وروسته یو ټکس باکس راخلئ. په هغه ټکس باکس کې دلته لیکنه ورکوئ. مثال د سټوډنټ آی ډي ده، نیم دی، فادر نیم دی، کلاس دی، کنټاکټ نمبر دی او ایکسپایر ډیټ دا دی. دغه ورته لیکئ. مثال آی ډي کارت نمبر دغه دی، نوم دا دی، د پلار نوم دا. وروسته دلته که چېرې مثال عکس مو ورکوئ نو بیا داسې په دغه شیپ په داخل کې یو عکس انتخابوئ او په دغه ځای کې هم امضا حالت ورته انتخابوو. دلته هم ټکس باکس اخلو، لیکو او دلته هم یو شیپ ورته اضافه کوو. وروسته نور پرنټ کوو یې، زموږ آی ډي کارت نور جوړ دی. که چېرې دوستان غواړئ چې په عملي شکل درته وښیم نو په لاندې په کمنټ کې ولیکئ نو انشاءالله بیا به په عملي ډول درته وښیم.